بنو کې نن د لاریون تازه حال څه دی؟ منظور پښتین څنګه لاریون سره یو ځای شو؟ په لاریون کې به نن څه وشي؟ ټول له سره همدلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. خیبر پښتونخوا بنو کې نن شنبه پر دویمه پرلپسې ورځ هم د امن ولسي احتجاج پیل شوی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ هم ویلي چې دغه ښار کې د پولیس لاین مخې ته اعتراضي پرلط پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته پرون جمعه پر لاریونوالو ډزو کې لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او 30 نور د ټپي کېدو خبر ورکړی شو. په دغه کمساري لاریون کې زرګونه کسانو ګډون کړی و. له ټپیانو د څو تنو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بریسټر صاحب بي بي سي ته ویلي چې د نامنیو پیښو ډیرېدو پر خلاف د خلکو پر امن مارچ د ډزو دا پیښه څیړل کیږي. هغه ویلي په ډزو کې ښکېل کسان به معلوم او د قانون له مخې مجازات شي. بریسټر صاحب زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر اعلی امین ګنډاپور خپله د رامخته شوی وضعیت څارنه کوي. بنو کې د جمعې ورځ دا احتجاج تر هغې وروسته کېده چې تر دې 2 ورځې مخکې دغلته د پوځ پر یو چمړی د وسلوالو له لوري موټر بم او وسلوال برید وروسته د پوځیانو په ډزو کې عامو خلکو ته د مرګ ژوبلې اوښتلو ریپورټونه خپاره شول. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي و چې بنو کې پر پوځي مرکز برید کې د 2 یا 8 سرتیري وژل شوي، خو د ملکي مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. ځایي خلکو بیا تیره سه شنبه هم له دې کبله د پوځ خلاف احتجاج کړی و. د بنو قومي جرګې وروسته پریکړه وکړه چې د جمعې پر ورځ به دغلته د ډیریدونکو امنیتي پیښو خلاف د امن پراخ احتجاج کوي. دغه احتجاج کې زرګونو کسانو ګډون کړی و، خو تر غرمې وروسته پر لاریون کوونکو ډزې وشوې او هله ګوله رامنځته شوه. پر خوا له رسنیو خپرو شوو ویډیوګانو کې د سختو ډزو غږونه اورېدل کیږي او لاریون کوونکي ښکاري چې د ځان ژغورلو لپاره منډې وهي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو هم خپل نظر کمنټ کې شریک کړئ. ښه وخت ښه شوي.